د دریڅې یوټیوب چینل اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خوشحاله یم چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې یم. نن مې درته د حافظې په اړه یو مطلب چمتو کړی دی. په دې مطلب کې به واورئ چې حافظه څه شی ده او د هغو د ساتنې او پالنې لپاره څه کولی شو. په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. حافظه څه شی ده؟ حافظه د ذهن هغه برخه ده چې اطلاعات پکې ثبتیږي. حافظه د انسان د واقعي او رواني ژوندانه خورا مهمه مشخصه ګڼل کیږي چې د هغوی حالت او کیفیت د انسان پر ژوند، شخصیت او پرمختګ باندې لوی تاثیر لري. د بلجیم وتلی متفکر او فیلسوف موریس میترلینګ د حافظې دغه ارزښت ته په کتو لیکي د انسان ژوند او پرمختګ له حافظې سره تړاو لري. که زموږ حافظه نه وای هیڅ به مو نه وای کړي. که له موږ څخه همدانن د حافظې قوه واخیستل شي، په دې به پوه نه شو چې موږ په دې جهان کې 50 کاله او که 15 دقیقې ژوند کړی دی. حافظه په مجموعي توګه د اطلاعاتو یاد ته سپارل، په یاد ساتل، په یاد راوړل، هیرول او نورو ورته مسایل په خپله غېږ کې رانغاړي. زموږ پوهه تر ډیره اندازې له حواسو او له حسي تجربو سره تړاو لري. فکر او عقل په کار اچول هم له حس څخه سرچینه اخلي. محسوسات د حافظې د قوې په وسیله په ذهن کې ځای نیسي او معلومات ورنه جوړیږي. ارواپوهان وایي تر ډیره بریده هیڅوک دنیا ته له قوي او یا کمزوري حافظې سره نه راځي، بلکې دا د ژوند حالات دي چې یو د قوي حافظې او بل د کمزوري حافظې خاوند ګرځوي. په دې اساس هغه څوک چې د لوړ دقت لرونکي دي هغوی د لوړې حافظې خاوندان هم دي. ډیر ځله موږ د یو شمېر مسایلو په اړه بې تفاوته پاتې کیږو، یعنی مخکې له دې چې د یوې موضوع ته دقت او توجه وکړو، له همدې کبله موږ په ذهن یا حافظه کې د هغو موضوع په اړه څه نه پاتې کیږي. ځینې خلک له خپلې حافظې سر ټکوي، وایي حافظه مو کمزورې ده، خو دوی باید لومړی خپل دقت وارزوي. ډیر کله موږ مسایلو او چارو ته په دقت سره نه ګورو. له دې امله مو ستونزه په حافظه کې نه بلکې په دقت کې ده. د حافظې د ودې او پرمختګ په اړه ارواپوهان څرګندوي. د حافظې د ودې او پرمختګ په اړه ارواپوهان وایي ټول هغه څه په یاد ساتل کېدای شي چې تاسو یې غواړئ، یا هغه مهال زموږ حافظه پراختیا او پرمختیا موندلی شي چې د مسایلو زده کولو او یادولو ته خپل ځان اړ کړو. حافظه نه یوازې د انسان له غوښتنې، دقت، انګیزې او علاقې سره تړاو لري، بلکې د انسان له احساساتو سره هم نیغه اړیکه لري. داسې ځوان نه پیدا کیږي چې د خپل واده جشن یې له یاده وتلی وي، او یا دا چې د هیچا به هغه لومړنۍ اداره چې د کار کولو زمینه ورته برابره کړې له یاده نه وي وتلې، او داسې ډېرې نورې پیښې. یو شمېر ارواپوهان حافظه په 2 برخو ویشي: شفاهي حافظه او عضلاتي حافظه. شفاهي حافظه هغه بولي چې ټول شفاهي اطلاعات او مفاهیم لکه نومونه، تاریخونه، معلومات، خبرې اترې، ژبې، لغات، اصطلاحات او بلابل نور مسایل حفظوي او ثبتوي. او عضلاتي حافظه بیا هغه بولي چې د عملی کارونو طرز، طریقه او روش ثبتوي، لکه موټرواني، خیاطي، خطاطي، لامبا او نور ډول ډول کارونه او کسبونه چې زیاتره حسي او عملی بڼه لري. خو دا ټکی هم د یادولو دی چې دغه دواړه ډلې حافظې یو له بل سره نږدې تړاو لري او د ګڼو مسایلو په ثبتولو او یادولو کې د یو او بل بشپړونکي دي. په حافظه کې د مفهوم ثبتېدل په وخت او اشخاصو کې توپیر لري. ځینې کسان یو شی ژر حفظ کوي او ځینې وروسته. ځینې ټول مطلبونه ضبط کولی شي او ځینې یو څه برخه. حافظه د نورو غړو په څیر په تمرین سره غښتلې کیږي او هم کمزوري کیږي. آرامتیا، مناسب خواړه، بدني روزنه او تفریح، د جسمي او روحي ناروغیو خیال ساتل، مهالویش درلودل او مطالعه کول هغه څه دي چې حافظه ورباندې غښتلې کیږي. تر اندازې ډیر ذهني کار او له حافظې څخه بې ځایه ګټه اخیستل حافظه او مغز ستړی کوي. د مغزي روغتیا لپاره باید وینې ته پوره اکسیجن ورسیږي. مناسب کار، سپورت، پوره خوب او آرام له حافظې سره مرسته کولی شي. له سیګریټو او نورو آرامونکو درملو څخه باید ډډه وشي او تر خپله وسه باید مناسب خواړه وخوړل شي.
حافظې ته د معلوماتو د رسیدو لارې زموږ پنځګوني حواس دي. د هغوی د روغتیا او د ښې ګټې اخیستنې خیال ورنه پکار دی. دا ځان ته معلومه کړئ چې په اوریدو او که په لیدو کې ستاسو حافظه معلومات ښه خوندي کولی شي. هماغه لار وازموئ. د ځینو خلکو حافظې داسې وي چې که خپل معلومات ولیکي حافظه یې ښه ساتلی شي. نو تاسې حافظه چې په هره لار عادت شوي وي له هغو لارې څخه کار واخلئ. استراحت او آرامتیا د حافظې لپاره ضروری دي. استراحت د بدن ستړیا لرې کوي، عصبي او روحي فشار کموي. که چیرې کوم څوک زده کړه او مطالعه کوي نو تر استراحت وروسته باید مطالعې ته ښه چمتو شي. په لنډه شیبه استراحت کې لوستل شوي او کتل شوي معلومات له نورو معلوماتو سره یوځای کیږي. که تر استراحت وروسته د لږې شیبې لپاره تیر کتل شوی موضوع یو ځل بیا وکتل شي د حافظې د ساتلو ځواک زیاتیږي. حافظه په پیل کې د یادولو او ساتلو ځواک زیاتوي، خو وروسته دغه قدرت بایلي. د دغه قدرت د بایللو د مخنیوي لپاره باید تر څه مطالعې وروسته یوه لنډه شیبه آرام وشي. یو مطلب تر 1 ساعت زیات وخت ونه کتل شي. استراحت په دې معنا نه دی چې تر ساعت وروسته حتما ویده شئ، بلکې د مطالعې په منځ کې 15 دقیقې بې مطالعې کېناستل، ګرځېدل او یا موضوع بدلول د حافظې غوره استراحت دی. په موضوع پوهېدل د مغز کار دی، ساتل او بیا راګرځول یې د حافظې کار دی. له حافظې سره ذهن هم ستړی کیږي او د حواسو تمرکز هم کمیږي. لنډه شیبه استراحت دا ګټه هم لري چې ذهن ټول شوي معلومات جذب کړي او حافظې ته یې وسپاري. ډېرو پوهانو ګرانې مسالې په اوږده مطالعه کې نه دي حل کړې، خو په استراحت کې حل موندلی دی. څېړنو ښودلې ده د انسان د حافظې اصلي دښمن خواشیني او ویره ده. د ویرې، غوسې، ډار او ناراحتۍ پر مهال زموږ ذهن له هر څه ډېر په هغه څه بوخت وي چې موږ یې خواشیني کړي یو. له همدې کبله زموږ ذهن خپل تمرکز له لاسه ورکوي او د وخت په تېرېدو سره زموږ د حافظې د کمزورۍ لامل ګرځي. هغه زده کوونکي چې د ازموینې پر مهال ناراحته یا خواشیني وي نشي کولی چې په ښه توګه لوست یا مطالعه وکړي. نو له دې کبله باید کوښښ وکړي چې لومړی خپلې ستونزې حل کړي او بیا خپلې خواشینۍ تر یوه حده کمې کړي، آرام حالات غوره کړي او بیا ازموینه ورکړي او یا خپلې مطالعې ته ادامه ورکړي. په خواشینیو حالاتو کې لکه په لوږه، ستړیا، بېخوبۍ او له یوه دنیا هیجانونو سره نشو کولی چې یو ښه تمرکز ولرو، او بله دا چې دغه تمرکز په اصل کې یو غیر طبیعي تمرکز دی او د وارخطایۍ او ډار په حالت کې د ښې زده کړې امکان خورا کم دی. تمرکز کول د حافظې د اغیزناک کار او د ښه درک یو راز دی. ارواپوه جیم ران تمرکز داسې راپېژني: د تمرکز په اړه چې مې تر اوسه کومه غوره خبره اورېدلې هغه دا ده: هر ځای چې یې همالته اوسه. کله چې په کار بوخت وې کار وکړه او کله چې په لوبه بوخت وې لوبه وکړه، خو هیڅکله دا دواړه په یو وخت مه کوه. او د تمرکز قانون بیا وایي: څه شي ته چې ډېر پام کوئ هماغه مو په ژوند کې وده کوي او زیاتیږي.